زمارونو منګه مخکم دغه ویل چې زمارونو مسای کوي دا ټیم وسم درخواست کوم د نوجوانانو ته ویم دا خسته ځواني مسای کوي په پبجي گیم باندې دا خسته ځواني مسای کوي په پی پایر گیم باندې دا خسته ځواني مسای کوي په ارتغل ډرامه باندې زمارونو ډېر په افسوس سره ویم چې نن زمونږه قیمتي ټیمونه منګه په ابسیاتو کې ځای کړه کومنګه بیا خبره کوو چې دا بس کار دی مکوي دا بیهوده کار دی مکوي ټیم خپل قیمتي په دې مزایه کوي خلک بیا بدنامي لګي دا رسنه څه خبر دی کله وایي دا کار د پخپله باندې کړی دی دا گیم یې پخپله باندې کړی دی نن ستا د خیر خبره که من کوو الټه په ځای دې باندې چې ته شکریا ادا کړې ته الټه الزام بهتان لګې نو مخکې به موږ ویل چې یاره جي په دې پبجي گیم باندې خپل ټیم مزایه کوي اچانک مرګ بدل راشي زمارونو موږ چې کله خبره وکړو موږ خو د خلکو د خیر دپاره کوو خلک الزام لګوي لیکن وروسته بیا وګورئ حقیقت د هغې څه راوځي تاسو به اوس اورېدلي اوس د جون په دې میاشت کې اوس نوي شوي د 5 تاریخ دی د دې په اولي تاریخ کې پبجي گیم چې کوم اپډیټ شوی دی په پلی سټور وغیره کې هغې کې د تایید سره وتلي تاسو کتلي دي موږ ویل پبجي گیم مه ګورئ دا مه کوئ پبجي گیم کعبه پکې مخې ته راځي په هغې باندې بایر کول وي لیکن نن خبره سره ووتله خبره راووتله د نوي ویډیو شایع شوې تاسو وګورئ په خپله باندې پبجي گیم کې تا ته دا درښیي چې لاول به تا هلته یو بوت راځي او چې کله ستا کم هغه پلیر دی کم ستا کلاړي دی او کم کس چې پایر کوي هغه چې اسلحه رالي نو لاول به ځي بوت ته به سجده لګوي بوت ته به ښکته کېږي بیا به وروسته هغه اسلحه وله ورکوي یعنې تا نه بت پرست جوړوي تا نه مشرک جوړوي ستا اولاد ته نه شرک دعوت ورکوي دا ظالمان موږ به ویل پبجي کې مه کوئ خلکو به ویل دا څه وایي دا سړی راشي وګورئ نوې اوس دیو جن سعودي عرب د علماو د الجزایر د علماو د مصر د علماو فتوا راله نوي چې پبجي گیم کې صریح کفر دی په دې کې صریح شرک موجود دی که ډرامې خبره به م کوله ما ستا د خیر دپاره ویلې چې ستا نظر محفوظ شي تا الټه الزام په ما باندې ولګاو چې تا پخپله باندې کتلې ده آیا د منکر د رد دپاره به سړی پخپله دا کار کوي زه چې به سګرټ باندې رد کوم د هغې به دا معنی چې ما پخپله سګرټ لاول څکلي زمارونو موږ مخکې هم دقه ویل چې زمارونو مزایې کوئ دا ټیم اوس هم درخواست کوم دې نوجوانانو ته ویم دا ښایسته ځوانۍ مزایې کوئ په پبجي گیم باندې دا ښایسته ځوانۍ مزایې کوئ په پی پایر گیم باندې دا ښایسته ځوانۍ مزایې کوئ په ارتغل ډرامه باندې اچانک مر روان دی او ته ارتغل ډرامې ته ناستې یا پبجي گیم ته ناستې مرد له راشي ته به څه وایې الله ته اخر ته ماته ویې وه چې په دې حالات کې تا له مرګ راشي ته به څه وایې الله ته تاسو څه دلیل دی چې دې الله ته پیش کړه دې د جواز چې الله دا جایز کار ما کاو څه دلیل دی نن منګه وایو په تحدي سره چیلنج سره وایو منګه یو دلیل پیش کړي د دې د جواز موږ بیا هم شروع کړل ته حالات نورو ورځ په ورځ باندې خطرناک والی طرف ته روان دي سنګین والی طرف ته روان دي پته نه لګي اخوا به کوم قسم عذابونه راځي یو عذاب دی چې موږ پرې مبتلا شو کله د کرونا عذاب په هغې باندې موږ مبتلا کیږو کله د مهنګایي په صورت کې اوس وګوره هر سړی په دې غم کې تیلو پسې هر سړی ګرځي تیلو پسې تیل نه میلاویږي